کور مور خو دې نشته نشته داسې ضروري کور خو نشته ری نن څو منډې له خو غوا خلو بلور بچي میاشت ټیم پکې لوړ به شو خو بس ولته لږ ګډ کپون مړ کپون وي خیال به کوي دا لاله خیر وکړه ارسا چې څو ښه ټول عمر په دا منډیو کې د دوکو و د شوکو ژوند وکړو وشلم نه کړه ځکه چې دا سودا خلک روشي کله ورته یوه فرموله جوړه کړو کله ورته بله فرموله جوړه کړو زما د توبه یا خدای د مو د توبه انشاءالله دا نه پس لا به زه یې مندورې کور کم د دوکو ژوند به هیڅ کلام ونه کم په دغه منډیو کې د دوکو ژوند به نه کم بچکا چرته بیایې دا خو منډیا ته بیا یم خرڅېږي نه دا څنګه دا خو دا دوه درې پیره دې راوسته دا څه لا بس والله نه خرڅېږي نو ته خرڅه که په 1000 روپیا به ورکې بس زرګون ماله راکړه زرګون بس ته ترې خلاص یې ښه خرڅول یې زما کار دی ښه پوه شوه وچه ده خزا د بلار به په بیه بې ځایله خرڅومه خو بس ته غلی کښېنه بس ته غږ هم مه کوه ښه صحیح شوه حاجي صاحب لوډ ته چې غلا ورشي نه وایم السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر خیو جوړ یو تکړه یو خیو حاجي صاحب جی غوا لګي ها بلور با ننګه وچا یا حاجي صاحب بلور با غون لګي چې یو میاشت ټیم کې پوتې بس بالکل دا غوا خو خایو کو و یو میاشت تو پکې نه راکا او شو دغه کوي حاجي صاحب ان شاء الله خپل غوبا چې مې په لکه سوتلیو بس ټول ارته معلومه وکنه هي بس یې نه بیغامه شو پوښ صحیح دی وای مخ خپل غو په خپل استرا کړیو بس یې هر شینه شاودونه یې ها و هر شینه بیغامه شو دا و بیرته کوي ولاته ماته خو نه وایي حاجي صاحب نه کارو راغو ها صحیح غو او په څولو Oh no! څه سر خواڅوي غوا یې وچالو ته خو یې جبلور به نو ته وچا غوا مې ولده خرڅوله خرڅا چې سوتې مړه خو مړه دا څه شول ارسا چې ورکا کا بس دا دوکا کوله ته ودارېږه دې له خبره ارتا کم ته ډاکټر کړای چا یې چې ته په پردو غوږونو لاسونه منډې ها ټول ګاګ ته مو خر وکړو